عزتمن نن به یو داسې دشمن باره کې خبره کوو چې هغه زموږ پسې سهار او ماښام لګېدلی دی، شپه او ورځ یې موږ پسې نښتی دی او زموږ د ګمراه کولو کوشش کوي. عزتمندو هغه دی شیطان. شیطان زموږ یو ډېر ښکاره دشمن دی. عزتمندو دې انسان پسې لګېدلی وي او ډارېږي په لویه ګناه کې نه اخته کوي، بلکې اول په یو وړه ګناه کوي. چې کله یو انسان وړه ګناه وکړي بیا هغې نه پس ورته بله وړه ګناه رامخې کوي، بیا ورته بله رامخکې کړي، ورو 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 د دې وړې ګناه نه پس هغه په لویه ګناه کې اخته شي. نو عزتمندو موږ ته پکار ده چې موږ د خپل دشمن وپېژنو، د ده نه ځان وساتو. نو عزتمندو الله موږ ته په قرآن کې فرمایلی دی چې شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی او دې وپېژنئ او د ده د وسوسو نه ځان وساتئ. نو عزتمندو اوس موږ ته پکار ده چې موږ به کم داسې یو عمل وکړو چې موږ د شیطان د وسوسو نه بچ شو، محفوظ پاتې شو، د په ګناهونو کې اخته نه شو. نو عزتمندو د ټولو نه اول هر یو کار په بسم الله سره شروع کول، 5 وخته پابندۍ سره لمونځ کول، اهتمام کول او دې سره د قرآن تلاوت دا روزانه پکار دی. دې سره اذکار چې کوم دي مسنون سحر او ماښام دا لازمي پکار دي. نو هله به موږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ پاتې کېږو. نو عزتمندو د شیطان کار څه دی؟ د شیطان کار دا دی چې موږ ته صرف وسوسه واچوي په زړه کې، د هغې نه پس ګناه موږ پخپله کوو. نو د دې وسوسو نه د بچ کېدو دپاره دغه 5 اعمال دي، دا ډېر ضروري دي چې په هغې کې هر یو کار په بسم الله سره شروع کول، د 5 وخته لمونځ په خپل وخت کې د ادا کولو کوشش کول او دې سره د روزانه د قرآن تلاوت دا لازمي دی او سحر او ماښام چې کوم مسنون دعاګانې دي د هغې او ورسره ذکر او اذکار لازمي دی. نو عزتمندو موږ چې دغه اعمال کوو نو شیطان بیا زموږ زړه ته وسوسه نشي اچولی او زموږ نه به لرې تښتي. الله پاک دې موږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ وساتي او الله پاک دې موږ ته په دین اسلام باندې استقامت را نصیب کړي.